په یو کلی کې یو دوبي اوسېده. هغه یو خر درلود چې د ورځني کارونو لپاره یې کاراوه. دوبي له خپل خر سره ډېره مینه کوله، خو په خوراک ورکولو کې یې ورسره ډېره بېکنایه کنجوسي کوله. بیچاره خر دومره کمزوري شو چې یو ځل له جنگل څخه کور ته د راستنېدو پر مهال د بار د دروندوالۍ لمنه پر ځمکه ولوېد. دوبي ته پرې ډېر رحم راغی او له ځان سره یې وویل چې کاش ما ورته ښه خوراک ورکولی شوای. دوبي لږ مخکې لاړو او هلته یې یو مړ زمری ولید. دته یو فکر ورغو. د زمري چرمن پوتکی یې راوویست، په خپل خر یې وغوستله او کور ته یې راوست. اوس دوبي د خر بڼه بدله کړې وه. هغه به خر پټیو ته کشتونو ته پرېښود. بزګرانو به چې کله زمری ولید نو د ویرې به تښتېدل او خره به د ډاډه زړه کشتونه خوړل. سهار وختي به دوبي هغه بیرته کور ته راوست. دا لړۍ تر ډېرو ورځو روانه و او خر اوس ښه چاغ شوي وو. بزګران د خپلو فصلونو د تاوان له امله ډېر اندېښمند وو او حیران وو چې دا عجیب زمری ده چې د غوښې پر ځای واښه خوري. په همدې وخت کې ناڅاپه خره د خپل عادت له مخې په لوړ غږ هنګار د خره آواز پیل کړ. بزګران پوه شول او ویل ښه نو موږ دا وخت د زمري په سرمون کې خره بې وقوفه کړې وو. ټولو بزګرانو یو ځای شول او خر یې په لشتو دومره وواهه چې مړ یې کړ. کله چې دوبي سهار د خپل خره پسې راغی نو خپل خر یې مړ ولید. هغه ډېر افسوس وکړ او ویل کاش ما داسې نه وای کړې، نو نن به زما خر ژوندی و. خو اوس افسوس بې ګټې و. که هغه بزګرانو ته څه ویلي وای نو هغوی به دوبي هم د خره په څېر وهلی وای.